ته بیماری او په کوم ځای د درد وي یا څه نوره مسله وي نو دا درې صورتونه وایه نو انشاءالله الله به در شفا درکوي د هر قسم بیماری نه. نو دا درې صورتونه لازمي واوره. هغه درې صورتونه کوم دي نو دا بیان واورئ. هر قسم بیماری چې ستی کنه هر قسمه دغه یو خاص بیماری نه ده خوی شي. هر قسم بیماری چې پتا باندې دا درې صورتونه وایه او په ځان یې چوپ کوه او په کوم ځای چې تکلیف وي په هغه ځای سره لاس کېږده. په بدن دی تکلیف دی، په ټول بدن دی تکلیف دی، په دې لاس کې چوب که په دې بدن یې راکاږه. د هغې نه بعد عنوان راوړی دی بیمار دی په خپله بیمارۍ کې اخري درې صورتونه وایي. خیال دې دی که نه؟ نن دمونه بیانېږي او اجازې تقسیمیږي. بیمار دی اخري درې صورتونه وایي. حديث عائشة رضي الله عنها إمام بخاري راوړی أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. ورسول صلى الله عليه وسلم په هغه بیماری کې چې وفات شوی و پکې ګوره بیا هغه ټکی راغی ښه الذي مات فيه د ماته ترجمه دا دی چې مړ شوی و پکې مرګ نه اخیستی شوی په هغې کې به په خپل ځان باندې معوذات چوب کول. معوذات د درې صورتونو ته وایي سورة الاخلاص، الفلق، الناس. دا به وي او په ځان به چوب کول، دا به وي او په ځان به چوب کول. فلما ثقل كنت انفث عليه بهن. بس کله چې بیماری زیاته شوه او یعنې د صورتونو ویلو نور طاقت یې نه و نو ما به دا صورتونه په هغوی باندې چوب کول. وامسح بيد نفسه لبركتها. کله چې دم ګوره په چا باندې اچوې که نه نو په کوم ځای چې تکلیف دی ته به خپل لاس په هغه ځای کښېږدي. عایشه رضی الله عنها وایي چې ما به د رسول صلی الله علیه وسلم لاس د هغه په بدن راښکودو، یعنې د هغه لاس یې نیولی او د هغه په بدن یې راښکودو وی لبرکتها ځکه چې برکت یې و. نو د دې نه یو خو دا مسله راووته چې بیمار دی په ځان باندې درې صورتونه وایي. هر قسمه بیماری چې ستی که نه هر قسمه دغه یو خاص بیماری نه ده خوی شوي. هر قسمه بیماری چې په تا باندې دا درې صورتونه وایه او په ځان یې چوپ کوه الله به د روغ صحت درکړي. او په کوم ځای چې تکلیف وي په هغه ځای سره لاس کېږده. په بدن دی تکلیف دی، په ټول بدن دی تکلیف ته په دې لاس کې چوب که په دې بدن یې راکاږه. دې نه دا مسله د دې چوب کولو دا مثلا ثابته شو چې قرآن دې وي تلاوت یې وکړو دعا دې وي بیا دې څه کړه بیا دې چوب کړه. خو دغه چوب نشتي ګورئ کوم یو هغه سپیکر کې چې وایي د هغه څه نوم دی حق ختیم دغه دی حق ختیم. خلکو له پیسې ورکوي او ملک کې خو غریبي ده نن سبا. ته یو سړي ته ووایه په لاره زه دله 1000 روپۍ در کوم یو فلم جوړول غواړي یو 2 منټ په 1000 خو ته ډېرې وو 1500 یې دله هم جوړوي. 1500 روپۍ لوی شی دی ځان له به کور زه خوراک ویسي که او هغه به ځان داسې لیونی کړي او ناشنا دم دی که د لرې نه داسې وکړي سړی روغ رمټ شي او چې څنګه روغ رمټ شي بس د دې تندی ښکلي. یعنې بیمار چې دومره غټ بیماري دی چې روغ شي نو زم چې دی به ډېر په تعجب کې شي. لکه هغه یو ترکی راوت دغه ترکی نه و د کردی و ښایسته غونته کې اوس یې ګیره موالې ده اوس یې ګیره موالې ده. جرمن ته لاړ خو دغه دمونو یې ځان جرمن ته ورسو اوس یې هلته ګیره میره موالې ده. او د هغه ویډیوګانې چې به کومې چلېدې وایي دا کس دله څه چل دی وایي دی جړون دی ړون او به لګیا ایتونه به یې وي بیا به اوس ها ودرېدم زه هغه به دا دې ویلي څو دي هغه وایي دا دوه دي. اچھا ته په ژوند کې دا داسې لیدلي نه دي ته ورته څنګه وایې داسې دي غړون دی د اوسه پورې لیدلي نه دي. بل چې سترګې د کار شروع کو زه خو یم چې دا سړی
خوشحالي نه کله بېهوشي شوی نه او هغه ورته ښه په ارام ودرېږي او اوس بلکل صحیح ته مې ولید او ټول مې ولیدو ښه چاړه ولې راولي او خبرې شروع کړي او غټ ګیم یې شروع کړی او ماشاءالله او دا حکومت دلته راغی بیا مدینې ته د هغه دا خیال و چې دا یو هم هغه شان بهر ملکونو په شان وي دلته یې هم شروع وکړه اوچت کړی و څو ورځې ساتلی و ځان سره او درس یې ورکړی چې څنګه راوتی و ځان له ټیکټ واپسۍ بوک کړی و بیا سره یې بریک نه دی والی داسې حکومتونه یې ماشاءالله دا ملک څنګه صفا دی دلته دې څوک دغه ګیم وکړي ځه یو خو دې راښکاره شي چې به د سپیکر کې دا چوپونه وکړي چې کوم ځای ته یې رسوي ګاډي ته دې توره چیړلنې شي اچولی زما خواله کس راغلی و بیا ما ته وایي که ته ترجماني وکړې په دې مسله کې په محکمه کې زموږ یو خپل وي نیولی په توره چیړله کې او کیس یې په د جادو ور اچولی دی چې دا جادوګر دی نو بیا ما یو بل ملګري ته ټلیفون وکړو هغه ته مې وویل نو هغه د الله اجر ورکړي هغه ورته بیا وضاحت کړی قاضي ته چې د خپلو خلکو عقیده ورته بیان کړې چې زموږ خلک لکه دا صحیح ده غلطه عقیده ده چې تورو چیړلو د لاسه د بد نظره ساتلی کېږي او دا خو لکه دا جادوګر نه وي لازم نه وي دا به جادوګر وي نو بیا به قاضي پوه شوی دی چې ښه نو هغه ناوله کې رانیولی چې سړی جادوګر دی کس چې داسې باچایان یي او داسې حکومتونه یي نو ملک داسې لکه څنګه چې تاسو دا ملکونه یي الله دې زموږ هغه ملکونه هم دقه شان د شرک او د خزعبلات او د ګډو وړو کیسو نه صفا کړي نو دغه سپیکر میکر والا چې دوی اکثر څه کوي ګیمونه کوي پیسې خلکو له ورکوي او راځي او د دې خلکو دومره زور دی دومره زور په دغه پنجاب کې او په دې سند کې او په دې علاقو کې زموږ د پښتانه ډېر ښه دي چې دوی باندې ګوره څوک رد هم نشي کولی وجه دا دی چې غټ غټ د حکومت کسان پسې خوا د راځي ځان پرې دموي نو ته خو ورته غږ وکړه او ځکه هغه یو مولوي صاحب غریب صاحب دا ویلي وایي چې دی د هغه کرونه چې شروع شوه وایي چې دی دومره تکړه دی یو څو چوپه دی به د چای نه باندې وکړي چې دا کرونه دغه ځای کې بنده شي ختمه شي یو څو ورځې بعد د سړي خبر راغی د دغه مولوي صاحب دا بیان یې چې کوو وایي نامعلومه کسانو اوچت کړی دی او دوه ورځې والی دی داسې والی دی که نه چې سمې والی دی ځکه چې هغه سړي زور دی ته د هغه خلاف خبره وکړه الحمدلله پښتانه خو ډېر حده پورې ښه دي او په دې مسلو ول الله ذهن کولاو کړی ده خو دغه طرفونو ته دا ګمراهي ډېره زیاته ده الله دې رحم وکړي موږ ټولو باندې نو چوپ شتي خو دغه چوپ دغه پکې رښتي ښه ده ډېر قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو دغه شان بیاناتو لپاره زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله